السلام علیکم ورحمت الله. عنایت الله ظاهر سے محترم پښتنه کړې ده چې د پیغلو جنکو یو ځای د کېدلو حکم څه شی دی. حدیث کې راغلی دی، امام ابو داود عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده نه نقل کړی دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. خپلو بچو ته مانځه کولو باندې امر وکړئ کله چې وکلن شي. وضربوهم عليها وهم ابناء 10. او کله چې لس کلن شي او مونځ نه کوي بیا یې ووهئ. وفرقوا بینهم فی المضاجع، او جداوالی راولئ د دوی تر مابین په بسترو کې، یعنې د دوی کټ بستره جدا کوي د اووه کلنۍ نه وروسته. اووه کلنۍ باندې بل حدیث دلیل دی چې هغه دارقطني او حاکم راوړی د صبره ابن معبد نه، چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی: اذا بلغ اولادکم 7 سنین، کله چې ستاسو بچي اووه کالو ته ورسېږي، ففرقوا بین فرشهم، د دوی د فرشونو او بسترو تر مابین جداوالی راولئ. و اذا بلغوا 10 سنین، او کله چې لسو کالو ته ورسېږي، فضربوهم علی الصلاة، بیا چې مونځ نه کوو نو دغې مانځه نه کولو باندې ووهئ. دا حدیث هم امام الباني صحیح کړی دی. دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې د اووه کلنۍ نه وروسته به د خور او د ورور بستره هم جدا کېږي، د خور او د خور بستره به هم جدا کېږي، او دغه شانه د ورور او د ورور بستره به هم جدا کېږي. وجه دا ده چې د دې عمر نه وروسته په ماشوم کې جنسي میول پیدا کېږي، او دغه میول جنسي د یوې ورځې نه بلې ته اضافه کېږي، ځکه دې ته سن المراهقه ویلی کېږي، د مراهقت عمر. او د مراهقت نه وروسته ماشوم ورو دغه ته رواني بلوغ طرف ته، اگر که دغه وخت بالغ نه وي خو جنسي خواهشات په دې کې ژوندي وي، نو سدا للذریعه، یعنې د دې دپاره چې دا د زنا او د فحشا باب او دروازه بیخي بنده شي، بیخي زنا واقع نه شي، هغه اسباب هم اختیار نه شي، نو شریعت مطهره دا امر وکړه چې د اووه کلنۍ نه وروسته د ماشومانو تر منځ که هغه خور او ورور وي، که خور او خور وي، او که ورور او ورور وي، د دوی د بسترو تر مابین جداوالی راولئ. او شریعت په داسې شي باندې امر نه کوي چې هغې کې د مسلمانانو د انسانیت دپاره خیر نه وي، او د داسې شي نه منع نه کوي چې هغې کې د مسلمانانو او د انسانیت دپاره ضرر او شر نه وي. نو الله تعالی انسان پیدا کړی دی، انسان باندې الله تعالی ښه عالم دی، نو الله تعالی پوهه دی په دې باندې چې دې انسانانو کې ما دغې وخت نه وروسته جنسي میول پیدا کړی دی، دغه میول زیاتېږي وخت نه وخت، نو خپل نبي ته امر وکړه چې د امت ته دا امر وکړه چې اووه کلنۍ نه وروسته د ماشومانو د بسترو جداوالی راولي، او یو بل سره دی یو ځای نه ودو کېږي. نو په طریقه اوله باندې د هغه جلکو یو ځای پرېوتل منع دي چې هغه کله بالغې وي، او د هغې هلکانو یو ځای پرېوتل منع دي چې هغه بالغ وي، اگر که دا ورونه وي، اگر که دا خویندې وي. وجه دا ده چې جنکۍ هم خپل خواهشات، جنسي خواهشات د یو بل نه پوره کولی شي. جنۍ د جنۍ نه هم جنسي خواهشات پوره کوي، او هغې ته سحاق ویلی کېږي. لکه څرنګه چې هلک د هلک نه خپل جنسي خواهش پوره کوي، هغې ته لواطت ویلی کېږي، نو د جنکو هغې ته سحاق ویلی کېږي. او هلک چې د جنۍ نه خواهشات پوره کوي، نو هغې ته بیا زنا ویلی کېږي. نو شریعت دا ټولې دروازې بندې کړي دي چې دا یو شی هم واقع نه شي، مسلمانانو عزتونه محفوظ وي، او د دوی نسلونه محفوظ وي. د دې دپاره دا اوامر ورته وکړل او زنا یې حرامه کړله. والله تعالی اعلم.